بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. نن زمونږ موضوع مد ده چې آیا مد څه ته ویلی شي، مد تعریف څه شی دی، د مد حروف کوم دي او مد ډولونه کوم دي. صحیح شوه؟ راځئ چې دغه ویډیو مونږ تر پایه وګورو او پوره معلومات ترلاسه کړو. مد په لغت کې اوږدولو یعنی کش کولو ته وایي. مد لغوي معنی اوږدول یعنی کش کول دي، او د تجوید د علم په اصطلاح کې اوږدول یا کش کول د آواز دي تر مد تورو پورې، د یو الف څخه تر 3 الفو پورې، چې یو الف 3 حرکتونه لري. صحیح شوه؟ تجوید د علم په اصطلاح کې څه ته ویلی شي؟ کش کول د آواز دي تر مد تورو پورې، د یو الف څخه تر 3 الفو پورې، چې یو الف 3 حرکتونه لري. د مد توري 3 دي: واو، الف او یا. مجموعه وای راځي. دوی ته هغه وخت د مد توري ویل کیږي چې کله ساکن وي او د مخکیني توري حرکت د خپل جنس څخه وي. یا ساتئ ملګرو چې د مد توري 3 دانې دي: واو، الف، یا. دې ته هغه وخت مده توري ویل کیږي چې کله دغه ساکن وي. خو یا ساتئ چې الف په ساکن نه وي، الف باندې به حرکت هیڅ هم به ورباندې نه وي، خو د الف څخه مخکې حرف باندې به زبر وي. دا اوس لاندې راځي. صحیح شوه؟ لکه الف هیڅ هم به ورباندې نه وي، مخکینی حرف باندې به زبر وي. لکه ما، میم باندې زبر دی، وروسته ورپسې الف دی، یعنی الف څخه مخکې حرف باندې حرکت زبر راغی. واو ساکن مخکې حرف باندې پیش. مثال چې راتلی شي: قالو، لو. ګورې لام باندې پیش دی، لام نه پس واو راغلی، واو ساکن دی، یعنی واو ساکن څخه مخکې حرف باندې پیش راغی. نو دا اوس موږ اوږدوو. څنګه اوږدوو؟ قالو، لو. او یا ساکن مخکې زیر. دې مثال چې راتلی شي: عالمین، مین. میم باندې زیر دی، ورپسې یا ساکنه ده، یعنی یا ساکنه شوه، مخکې حرف باندې زیر راغی، نو دا به هم موږ اوږدوو. عالمین، مین. صحیح شوه؟ ښه، اوس راځو مد ډولونو ته چې مد څو ډولونه لري. مد 2 ډولونه لري. اول مد طویل یعنی اوږد مد، چې د مد د تورو وروسته د مد سبب حمزه راغلی وي، دې ته وایي مد طویل. دې مثال څه شی راتلی شي؟ اولئک، اولئک. دې معنا دا شوله کله چې د مد توري راغلی وي او په همدغه کلمه کې د همدغه مد تورو څخه وروسته حمزه راغلی وي، دلته مد طویل یعنی اوږد مد کیږي. دویم مد قصیر یعنی لنډ مد، چې د مد د تورو وروسته د مد سبب حمزه نه وي راغلی، یعنی په دې کې حمزه نه وي موجوده. مثال چې راتلی شي: شقاق. ګورې الف هیڅ هم ورباندې نشته دی، مخکیني حرف باندې زبر راغی، دا موږ سره شو مد قصیر. ښه، اوس راځو نوټ. اوږد مد 11 ډولونه لري او لنډ مد 4 ډولونه لري. صرف نمونه زده کوو، مثالونو او دې ته نه راځو. اوږد مد ډولونه، بیا لنډ مد ډولونه. اوږد مد کوم ډولونه لري؟ اول مد متصل. مد متصل اولئک کې موجود دی. غټ مد ته مد متصل ویلی شي، چې کوم ته موږ په عامه اصطلاح کې غټ مد وایو، هغه موږ سره مد متصل دی. مد منفصل دا هم په قرآن کریم کې لیدل کیږي، چې کوم ته موږ په عامه اصطلاح کې وړوکی مد وایو، لکه وعلى. دا موږ سره مد منفصل راتلی شي. دریم مد عارضي، څلورم مد لازمي، پنځم مد سلۍ کبرا، شپږم مد فرق، اووم مد مثقل کلمي، اتم مد مثقل حرفي، نهم مد مخفف کلمي، لسم مد مخفف حرفي، یولسم مد لین. لنډ مد ډولونه: اول مد بدل، دویم مد عوض، دریم مد سلۍ کبرا، څلورم مد تمکین. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره شارټ ویډیو، لنډه ویډیو د مد په اړه باندې څه مهم معلومات